د مکې او مدینې د حفاظت لپاره چې د پاکستان پوځ وټاکلی شو، هلته چې د دستخط یې وشولې. ملګرو تاسو ته څنګه پته ده مخکې چې موږ ویډیو جوړوله که نه چې پاکستان چې هغه به د مکې او د مدینې حفاظت کوي. هغه چې دستخط یې وشولې په دې کې چې درې ملکونه شامل وو، په هغه کې ترکیه هم شامل وه، سعودي عرب هم شامل وو، پاکستان هم شامل دی. دې درې واړو ملکونو چې دستخط یې وکړلې او هغه چې پاکستان ته حواله کړلی شو. اول چې الله رب العزت چې د دې حفاظت کوي او ویلي چې الله رب العزت په خپله ویلي دي او د هغه نه پس چې اوس چې پاکستان ته چې هغه حواله کړلی شو چې پاکستان چې د دې حفاظت وکړي. ملګرو تاسو سوچ هم نشئ کولی، مخکې چې موږ هم ویډیو جوړه کړې وه تاسو ته هم چې ویلي وو چې پاکستان او د سعودي عرب کې معاهده وشوله، په هغه معاهده کې چې دا شوي وو خو هغه دستخط چې اوس وشولې، هغه دستخط چې وشولې دغه نه پس چې دا درې ملکونه پکې شامل وو او پاکستان ته چې حواله کړلی شو. اوس په مدینه او مکه کې به صرف چې د پاکستان پوځ تاسو ته ښکاري او د پاکستان سکیورټي به هلته موجود وي. هغه چې بالکل به تاسو ته پته ولګي ځکه چې د پاکستان جیزونه چې هلته هم رسېدلي دي چې کله چې دا معاهده وشوله د پاکستان جیزونه چې هلته والوتلو، په هغه ټیم کې چې هغه یې والوځولو. تاسو سوچ هم نشئ کولی، د پاکستان دپاره ډېره ښکلې خوشخبري ده. 26 کروړ عوام چې د دې په انتظار باندې وو، نن چې هغه معاهده وشوله بلکې زمونږ د ټول مسلمانانو دپاره ډېره زیاته د خوشخبرۍ خبر دی او ټولو پاکستانیانو دپاره یو ډېره ښکلې خوشخبرۍ ده. دا ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ ځکه چې د مکې او مدینې د حفاظت لپاره چې د پاکستان پوځ وټاکلی شو او دغه بالکل چې دستخط یې وشولې، پاکستان به اوس چې د هغه حفاظت کوي. هلته به د پاکستان سکیورټي وي، هلته به پاکستاني صرف موجود وي، که تاسو وینئ د پاکستان جنډې به وي، د پاکستان سکیورټي به هلته موجود وي. مکې او مدینې کې کوم حفاظت دی بالکل چې پاکستان ته حواله کړلی شو. که بل طرف ته تاسو وګورئ که نه، که انډیا په پاکستان باندې حمله کوي، په هغه باندې به سعودي عرب هم حمله کوي، په انډیا باندې په هغه باندې به ترکیه هم حمله کوي. دې درې واړو ملکونو چې یوه معاهده وکړله او دې درې واړو ملکونو چې اوس یو دي. ملګرو تاسو سوچ هم نشئ کولی که نه، ځکه چې دې معاهدې دپاره چې موږ ډېر زیات خوشحاله وو چې پاکستان ته چې دا حواله کړلی شي. دا چې هغه خلکو ته حواله کوي الله پاک چې که نه کم خلک یې خوښ شي او د پاکستان چې زبردست خلک دی الله رب العزت چې هغو ته حواله کړلی شو، حواله کړله چې دا به تاسو چې د دې حفاظت وکړئ. الله رب العزت هغه خپل حفاظت کوي خو په انسانانو کې چې بیا پاکستانو ته حواله کړله چې هغه پاکستاني چې د دې سکیورټۍ دپاره چې هغه موجود وي، هغه چې د دې د حفاظت لپاره موجود وي. که چېرته څوک په کعبه او په مدینه باندې حمله کوي نو هغه ملک به چې پاکستان دړې وړې کوي، هغه مکمل طور باندې ډسټرای کوي، هغه مکمل طور باندې ختموي. دا پاکستان ته چې حواله کړلی شو او بالکل چې په هغه باندې په مکه مدینه کې دستخط یې وشولې او اوس چې پاکستان چې هغه مکه او مدینه کې به انشاءالله موجود وي. د هغوی جیزونه هم هلته موجود دي، د هغوی چې پوځ به هم هلته موجود وي، هغه ټوله سکیورټي به چې اوس پاکستاني وي. ملګرو نو ډېره زیاته د خوشخبرۍ خبر د ټولو پښتنو سره هم شیر کړئ، ټولو پاکستانو ته ورسوئ ځکه چې د مدینې او د مکې چې کومه حفاظت دی هغه پاکستان ته مکمل طور باندې حواله کړو. هغه چې